بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو ملګرو، په دې هیله چې ټول به روغ جوړ او ارام اوسئ. ستاسو دوست یم لطیف مهربان له یو نوې ویډیو سره. ګرانو ملګرو، له دې نه مخکې زه خپل ویډیو شروع کړم نو له تاسو نه هیله کوم چې زما د فیسبوک صفحه لایک کړئ او همچنان که خپل ملګري زما د یوټیوب صفحې ته راوبلئ او زما د یوټیوب بخښنه غواړم زما د یوټیوب اکاونټ ته او هغوی زما د یوټیوب اکاونټ سبسکرایب کړي نو زه به هم منندوی یم تر څو هغوی زما کوم ویډیوګانې چې زه جوړوم له هغه نه ګټه واخلي. ښه ګرانو ملګرو، د نن موضوع باره کې خبرې کوم. نن موضوع د تېرو څو ورځو کې زه په فیسبوک کې ډېر زیات پوسټونه ګورم. د یو ویب سایټ دی په نامه د ګرام فري ډاټ نټ. وایي تاسو دې ویب سایټ سره اکاونټ جوړ کړئ. اکاونټ تاسو څنګه سملاسي جوړوئ؟ تاسو فکر کوم چې 10 ګرامه درکوي. دوی د پیسو په ځای ګرام درکوي. دا ګرام په حساب دوی دغه پوینټونه یا تاسو ته کوم څه چې کېږي هغه درکوي. سمه ده؟ ګورئ ګرانو ملګرو، د ګرام فري ویب سایټ باره کې خو ما ډېر زیات معلومات وکړه، ډېر مې زیات د پسې نیټ وکته. زه خو چې دې نه مخکې چې کوم ویب سایټ سره کار شروع کوم، د هغې د قانوني والي او د سکم یا د فیک یا د جعلوالي باره کې ډېر زیات ریسرچ کوم. زه نه غواړم چې تاسو یا زه په خپل وخت داسې ویب سایټ سره زه تېر کړم یا ضایع کړم چې هغه ویب سایټ وي جعلي وي، سکم وي، دروغ وي، غله وي هغه ویب سایټونه. سمه ده؟ نو زه نه غواړم چې خپل انرژي، خپل وخت، خپل نیټ یعنې هر شی زه په هغه باندې ضایع کړم. نو دغه لپاره زه نه غواړم چې تاسو هغه کوم انرژي، کوم وخت، کوم انټرنټ چې تاسو لرئ هغه په داسې ویب سایټ ضایع شي چې هغه دروغ وي، هغه جعل وي، هغه تاسو ته پیسې نه درکوي، تاسو یوازې وخت ضایع کوي، هغه یوازې تاسو له طریقه غواړي چې تاسو نور خلک هغه ته ور دعوت کړي. هغه انویټیشن لینک چې دی یا ریفرل لینک چې دی هغه د لاسه دوی څه کوي؟ دوی خپله اډز تاسو ته ښیي، دوی ته خپله د اډز نه هغه پیسې ورځي. اما تاسو څه کوئ؟ تاسو هېڅ شی نه کوئ. آیا په افغانستان کې څوک له دې سره د پیسو ویستلو پروف لري؟ آیا په ټول افغانستان کې چا له ده سره پیسې ویستې دي؟ نشته که نه. که تاسو داسې کوم کس لیدلی وي چې هغه له افغانستان کې د سره پیسې ویستې وي، صحیح ده، سمه ده، ما ته یې وښیه، سبا له دې ویب سایټ سره زه کار کوم. نو ګرانو ملګرو، تاسو نه د ما یوازینۍ هیله دا ده چې له دې ویب سایټ سره وخت مه ضایع کوئ. دا دروغ دی، دا جعل کوي، دا سکم ویب سایټ دی. ګورئ دې لپاره چې تاسو یقین پرې راشي، ما دې باره کې ګوره ډېر زیات ریسرچ وکړه. ما څو ویډیوګانې دې لپاره وکتې چې آیا دا ویب سایټ صحیح دی که دروغ دی، جعل دی. دې لپاره چې زه متیقن یم که داسې ویب سایټ وي چې تاسو ورسره پیسې ګټلی شئ نو زه ولې تاسو مخه ونیسم؟ زه خو دا ویډیوګانې تاسو دې لپاره جوړوم چې تاسو پیسې وګټئ. تاسو یوه لارې نه آنلاین پیسې لاسته راوړئ چې تاسو کار وشي. سمه ده؟ اما یو داسې ویب سایټ سره چې تاسو وخت ضایع کېږي، تاسو انټرنټ ضایع کېږي، تاسو انرژي ضایع کېږي، هغه خو زه نه غواړم چې تاسو وخت ضایع شي. سمه ده؟ دې لپاره ګورئ ګرانو ملګرو، ما ډېر زیات ریسرچ وکړ. ما مختلف ویب سایټونو کې ګوره وکتل دې باره کې چې دا ویب سایټ سم دی که دروغ دی. اول خو دا ویب سایټ ګوره هېڅ سپورټ نه لري. یو ویب سایټ چې کسټمر سروس یا هغه سپورټ چې مونږ ورته وایو، سمه ده، چې که تاسو کوم مشکل سره مخامخ کېږي بیا دوی ته ایمیل کوئ. سمه ده؟ هغوی به بېرته تاسو ته سپورټ درکوي، تاسو سره کومک کوي. هغه چې ونه لري نو تاسو باید پخپله پوه شئ چې هغه فیک دی، هغه غله دي. اوس ویب سایټ لکه ګوګل دی، فیسبوک دی، فرض کړه که نور ویب سایټونه چې ما ورته معرفي کړي دي هغوی ټول څه لري؟ هغوی ټول سپورټ لري. که تاسو کوم مشکل ورسره پیدا کوئ تاسو ورته ایمیل کوئ شئ، تاسو ورسره آنلاین چټ کوئ شئ، هغوی څه کوي؟ تاسو ته مشکل معلوموي. اما دا ویب سایټ هېڅ سپورټ نه لري. دې لا مالک نه دی معلوم چې دا اونر دی، دې مالک څوک دی دې ویب سایټ. ګورئ اکثره کې لیکلي اټس سکم ډیوډ. ګوره وایي دا سکم دی. سمه ده؟ دغسې که تاسو نور راشئ ټول هم دغسې شیان لیکلي. ګوره بیا هم بل هم لیکلي اټس سکم. ګورئ تاسو ټول هم داسې کتلی شئ، ټول کامنټونه هم دغسې. دغه تنها یو ویب سایټ نه دی. ګوره هغه نور ویب سایټو کې چې ما یې د باره کې ریسرچ کړی، ګورئ تاسو وګورئ دا دی په نامه د ټرسټ پایلټ. دې کې هم دغه ویب سایټونه چې کوم راځي چې کوم درته وایي چې مونږ آنلاین لرنینګ مونږ سره کولی شئ، د هغوی باره کې دوی یو قسم ته یعنې څه کوي، هغه خلکو ته وایي چې چا له دې ویب سایټو سره کار کړی. تاسو راشئ خپل نظر ورکړئ دې ویب سایټ باره کې. آیا دا ویب سایټ قانوني ویب سایټ دی که جعلي ویب سایټ دی که جعل کوي له خلکو سره؟ ګوره چې لیکلي before I thought gram free was legitimate but now I have confirmed that they are 100% scam. بلکې ما فکر کوم چې ګرام فري صحیح ویب سایټ دی، قانوني ویب سایټ دی، تاسو ورسره کولی شئ کار وکړئ، پیسې وګټئ. اما اوس زه درسره دا درته وایم چې دا 100% جعلي ویب سایټ دی، غیر قانوني ویب سایټ دی، دروغ وایي، غله دي. سمه ده؟
دغسې که تاسو راشئ ګوره ما دلته یو ویډیو هم پیدا کړی دی باره که دا ویډیوګانې که تاسو وګورئ ویډیوګانو کې مکمل لیکلي ګوره ګرام فري فیک سایټ ګرام فري سکم سایټ ډونټ ویسټ یور ټایم لیکلي چې ګرام فري جال دی ګرام فري غله دي تاسو له ګرام فري سره وخت مه ضایع کوئ دغسې وګورئ دغه یو نفر دی یو ویب سایټ لري په نامه دی سو یور سیډس ټوډے ګوره واټ از ګرام فري سکم اور لیجیټمیټ دی ګوره ډېر ښه شیان لیکلي دې باره کې او دلته ګورئ یو ځای کې ډېر مهم شی دی لیکي ګورئ کمپنی نیم ګرام فري ویب سایټ دغه شی اونر اننون مالک یې وایي نه دی معلوم کاسټ فري مصرف د منځه راځي که دې ویب سایټ کې تاسو کار وکئ اوس ګوره که دلته مونږ او تاسو وګورو یو ځای کې دا ډېر ښه شی لیکلی وایي آیا تاسو ده لیکلي وو چې آیا زه ریکمنډ کوم دا ویب سایټ تاسو دې سره کار وکړئ ده ویلي وو چې نه تاسو که غواړئ چې انلاین کار وکړئ نو د دې ویب سایټ سره کار مه کوئ نو ګرانو ملګرو دا و د مونږ نننۍ ویډیو د ګرام فري ویب سایټ باره کې نو تاسو خوښه که تاسو ورسره کار کوئ هغه تاسو خوښه ده اما که دې ما منئ زه له تاسو نه هیله کوم چې د ویب سایټ سره وخت مه ضایع کوئ انرژي مه ضایع کوئ او انټرنیټ مو مه ضایع کوئ بهترین د آنلاین لاره چې ده هغه د ګوګل کمپنۍ ده هغه فیسبوک دی هغه نور ویب سایټونه دي چې ما راته معرفي کړي دي یعنې له ګرام فري دغسې سکم سایټو سره خپل وختونه مه ضایع کوئ تر بیا چې بیا تاسو خدمت کې حاضرېږم تاسو ټول په لوی او بخښونکي خدای سپارم د خدای په امان